د روزګان 80% خلک په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي او د همدې لارې څخه د خپلې کورنۍ لپاره نفقه په لاس راوړي. په دې ولایت کې میشت کروندګر وایي که دولت د دوی پر ځمکو شنې خونې جوړې کړي باوري دي چې اقتصادي وضعیت به یې ورسره ښه سي. هغوی وایي په خپل شخصي لګښت دومره وس نه لري چې شنې خونې جوړې کړي او له دولته په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دي د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کیږي. هر کش موږ لاسته راوړنه جنجه راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونو کې دوی کولی سي چې یو دغسې یعنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري. زموږ اقتصادي وضع موږ سره پیاوړی کېږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري شیان راوړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات د خپله کوره د خپل خونې څخه دغه کړو، چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچوو، د شنو خونو ده موږ ته هر څه په ارزانه قیمت راته تمامېږي. او بیا د کرهنې د برخې یو شمېر کارپوهان وایي شنې خونې کولی سي د عادي ځمکې په پرتله 50% زیات حاصلات وکړي. کارپوهان هم د دولت او کروندګرو غواړي چې هڅه دې وکړي د عادي ځمکو پر ځای دې په شنو خونو کې کرهنه وکړي. که د کومو حاصلاتو موسم نه یم خو د دې شنو خونو په واسطه موږ کولی سو هغه حاصلات موږ په د کال په هر موسم کې ترلاسه کړو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه مؤسساتو څخه یا خاصتا د زراعتو د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د په هر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي. په روزګان کې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کروندګرو لپاره په زیات شمیر شنې او سړې خونې جوړې کړي او په خبره راتلونکي کال هم دې برخه کې پلان لري. د روزګان د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین له کروندګرو غواړي چې په خپل شخصي لګښت هم شنې خونې جوړې کړي. خلک درخواستي کړي دي، ستا خبره پر ځای ده چې موږ ته غوښتنه یې کړې ده چې موږ ته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تیر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په روزګان ولایت کې هغه کسان چې پر خپلو ځمکو یې شنې خونې جوړې کړې وې ادعا یې کول چې اقتصادي وضعیت یې ښه سوی. انتظار احمد احمدي، امید راډیو، روزګان.